چې د دنیا په ښکلو ښکلو کې وجد ښکلی دی دلته کښېنه زوی چې دا کورسۍ ډکې شي راشي چې د دنیا په ښکلو ښکلو کې وجد ښکلی دی نبي حضرت ښکلی دی نبی حضرت ښکلی دی چې د دنیا په ښکلو ښکلو کې وجد ښکلی دی نبي حضرت ښکلی دی او درود پې وایه دې لایق د ډېر صفت ښکلی دی او نبي حضرت ښکلی دی او ټول ښکلي ښکلي شمار کا خو دغسې ښکلي نشته ټول ښکلي ښکلي شمار کا دغسې ښکلي نشته زه په دروغه د چا نه کوم صفت ښکلی دی نبي حضرت ښکلی دی او د خدای د نوره جوړ دی په دې کې شک مه ګڼه د خدای د نوره جوړ دی په دې کې شک مه ګڼه د نور سپوږمۍ نه په زر چنده یې زینت ښکلی دی او نبي حضرت ښکلی دی په هر معیار پوره دی هیڅ کمی نشته پکې په هر معیار پوره دی هیڅ کمی نشته پکې هم رخسار هم کردار هم غیرت ښکلی دی او نبي حضرت ښکلی دی او من ګناهګار یو منم خو د دې استی د مخه من ګناهګار یو منم د دې استی د مخه الله به زیری په موږ وکړي د جنت ښکلی دی او نبي حضرت ښکلی دی هغه کسان به واړه د دوزخ میان ته ولي هغه کسان به واړه د دوزخ میان ته ولي چا چې ته کړی په دنیا کې بغاوت ښکلی دی او نبي حضرت ښکلی دی موږ ته یې دا ویلي دا د هغه فرمان دی موږ ته یې دا ویلي دا د هغه فرمان دی موږ ته یې دا ویلي کوئ د یو بل سره مینه محبت ښکلی دی او نبي حضرت ښکلی دی او کافر دی کفر کوي بیا به منګولې مروړي کافر دی کفر کوي بیا به منګولې مروړي چې مسلمان دی د کافر نه یې قسمت ښکلی دی او نبي حضرت ښکلی دی د اسرافیل په شپېلۍ شبر او چت د ځمکې د اسرافیل په شپېلۍ شبر او چت د ځمکې आवाज به وکړي ماله وبخه امت ښکلی دی نبي حضرت ښکلی دی او زه کولیاروال صاحب زر په دې خوشحاله یم شکر په دې چې ما یې کړی دی زیارت ښکلی دی او نبي حضرت ښکلی دی او یو بل نوی غزل دی چې هغه قرار چرته دی هغه قرار چرته دی هغه سکون چرته دی هغه قرار چرته دی هغه سکون چرته دی هغه لیونی چرته دی هغه جنون چرته دی او هغه فرخاد نشته دی هغه شیرینه کم ده هغه فرخاد نشته دی هغه شیرینه کم ده هغه لیلا چرته ده او هغه مجنون چرته دی هغه فرخاد نشته دی هغه شیرینه کم ده هغه لیلا چرته ده هغه مجنون چرته دی خپل زوی چې په خپله یې وواخه کوړو باندې خپل زوی چې په خپله یې وواخه کوړو باندې نو هغه عمر چرته دی او هغه قانون چرته دی هغه عمر چرته دی هغه قانون چرته دی او رور چې به په رور باندې تیر د سر مالو رور چې به په رور باندې تیر د سر مالو هغه غیرت چرته لاړ
هغه تعاون چرته دی هغه غیرت چرته لاړ هغه تعاون چرته دی اوس د پښتنو بچي کوټه چې پتلونه چې اوس د پښتنو بچي کوټه چې پتلونه چې وچې څادر په سر هغه پښتون چرته دی اوس د پښتنو بچي کوټه چې پتلونه چې وچې څادر په سر هغه بابا چې هغه پښتون چرته دی او نه هغه اختر شته دی او نه هغه شوکت شته نه هغه اختر شته دی نه هغه شوکت شته نن پسې سبا شته دی خو تیر شو پرون چرته دی نن پسې سبا شته دی تیر شو پرون چرته دی او دا د منډې دور دی هر سړی په منډه دی دا د منډې دور دی هر سړی په منډه دی نو سر په څنګل چرته دی او سر په زنګون چرته دی دا د منډې دور دی هر سړی په منډه دی سر په څنګل چرته دی سر په زنګون چرته دی او ټول مال راغون کړلو ټول مال یو پن کړلو پنډې په سر کې خود ټول مال یو پن کړلو پنډې په سر کې خود غرق شو په دې ځمکه کې نو وایه کارون چرته ټول مال یو پن کړلو بیا یې په سر کې خود غرق شو په دې ځمکه کې وایه کارون چرته دی او څوک چې انتشار خوري څوک چې روانوي وطن څوک چې انتشار خوري څوک چې روانوي وطن هغه له مرګ نشته دی نشته بیلتون چرته دی هغه له مرګ نشته دی نشته بیلتون چرته دی او صاحب زره دا غزل ډک د نصیحت نه دی خو تا چې په دا ښکلی کړو نو هغه مضمون چرته دی او یو دوه شعرونه نور چې څوک ښې خبرې وکړي او څوک ترخې خبرې وکړي څوک ښې خبرې وکړي څوک ترخې خبرې وکړي او څوک ستغې سپورې ووایي کږې خبرې وکړي او خبرې خو خبرې دي خبرو کې لوی چل دی خبرې خو خبرې دي خبرو کې لوی چل دی راځه چې کلیاړوال درته خوږې خبرې خبرې خو خبرې دي خبرو کې لوی چل دی راځه چې کلیاړوال درته خوږې خبرې وکړي او بابا خو پات شوی دی الله دې جنت ورکړي بابا خو پات شوی دی الله دې جنت ورکړي اوس څوک دی چې دې قام ته پوښتنې خبرې اوس څوک دی چې دې قام ته او چې سپک وي هغه سپک وي هغه سپکې سپکې وایي چې سپک وي هغه سپک وي هغه سپکې سپکې وایي خو درنو له دا پکار دي چې درنې خبرې وکړي درنو له دا پکار دي چې درنې خبرې وکړي او په غوږو باندې واوري خو عمل ور باندې نه کړي په غوږو باندې واوري خو عمل ور باندې نه کړي وایس چې بې مطلبه بې معنی خبرې وکړي وایس چې بې مطلبه او چې پیاز ټماټر پکې په 300 کیلو وي نو په دې ملک به څوک د اوساني خبرې چې پیاز او ټماټر پکې په 300 کیلو وي په دې ملک به څوک د اوساني خبرې وکړي او یو ورځ به نفرت د محبت حدونه کراس کړي یو ورځ به نفرت د محبت حدونه کراس کړي یو ورځ به زمانه د زمانې خبرې وکړي یو ورځ به نفرت د محبت حدونه کراس کړي یو ورځ به زمانه د زمانې خبرې وکړي او خپلوان او رشته دار په تندر وله صاحب لره خپلوان او رشته دار په تندر وله صاحب لره ستا ورته جد شي د بانې خبرې ستا ورته جد شي د بانې خبرې کې والسلام مهرباني ډېره مننه ستاسو